محترم زنانو له همیشه فکر چې هغه د خپل خاوند سوي کی خدمت وکي، د خپل خاوند حیا او د عزت حفاظت وکي، د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه بهر نه وځي، او کچیرته ضرورت شنو بیا د خپل خاوند نه اجازت وغواړي. کپلار باندې رواني نو دغه شان خبر نه کوي، خوشبو نه لګي، د خپل ذکر د تلاوت او دا شان درجو ډیر زیات حفاظت وکي. که د خاوند په غیر موجودګۍ کې د هغه ملګری راشي نو که کور کې څوک سړی وي نو ښه ده، او که نه وي نو د هغه ځای نه دې واپس کي، د هغوی سره د فضول خبرې نه کوي. داسې نو فیطمع الذي في قلبه مرض، چې د مرضي انسان په زړه کې ستمه پیدا شي. نو عزتمند ورونو بعضې زنانه داسې هم وي چې هغوی خپل خاوند ته فیغورونه ورکوي، په خپل حسن او جمال باندې فخر کوي. نو خبردار زنانو ته دا اجازت چرته هم نشته دی چې د خپل خاوند نه تپوس کوي چې دا کار دی ولې ونه کړو، دا کار دی ولې وکړو. چې کله خاوند د کاروبار لپاره ځي نو په کار چې دروازې پورې هغې ته الوداع کولو دپاره لاړه شي، او چې کله هغه د کار نه واپس راشي نو په خندا پیشانۍ سره د خپل خاوند استقبال وکي. داسې بنئ چې خاوند ته هغه پیغورونه ورکوي، کور ته راشي او خیرنه چې کوم دی هغه تاویږي او تندرۍ تریو کړی وي. چې کله خاوند دا وګوري هغه نور هم غمجن شي او هغه دا سوچ وکړي چې آیا زه کوم ځای ته راغلمه، دا کوم یتیمي خانې ته راننوتلمه، او هغه نور هم د خفګان اظهار وکړي. نه، بلکې دا ښځه به هر وخت کې داسې اوسېږي چې د خاوند زړه خوشحاله کړي. خاوند کور کې نه وي، د خاوند د مال جان حفاظت وکړي، د هغه د بچو خیال وساتي، او د هغه د راتللو تمنا بار بار کوي. ځکه چې د خاوند انتهایی زیات حقوق دي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو په تور سر باندې د حیا او د عزت صادر رواچوي، او په زنانو کې دې الله جل شانه د خاوند د حقوقو خیال پیدا کړي.